جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د ګاونډي پاکستان څخه درانه خبرونه را روان دي او دروند خبر دا دی چې ټي ټي پي خپلې ټاکنې اعلان کړي او په ټاکنو کې تر ټولو مهم خبر دا دی چې ټي ټي پي پراخه شوه. ټي ټي پي اوس خپل جوړښت پراخ کوي، ډیر یې پراخ کوي. اول خو ټي ټي پي پخوا 2 زونه وله، اوس ټي ټي پي 4 زونه سوله: شمالي زون، مشرقي زون، وسطي زون او جنوبي زون. اوس پر 4 زونونو باندې وویشل شوه. داسې دوی ګلګت بلتستان ته ولاړل، دوی چترال ته ولاړل او دوی په کشمیر کې هم ولایت اعلان کوي. یوازې دا نه دي، دوی په بلوچستان کې په پښتني سیمو کې هم ولایتونه اعلان کړل. اوس یې په لورلایي او کلاسیف الله یو ولایت اعلان کوي او د پښین ولایت یې هم پراخ کړل، هلته هم ولایت اعلان کړل. له دې سره سره دوی پخوا یوازې د ژوب ولایت په پښتني سیمو کې لاره. بله مهمه خبره په دې ټاکنو کې دا ده چې ټي ټي پي د هوایي ځواک لپاره یو نوی وزارت جوړ کړی دی، یو نوی کمیسیون یې ایجاد کړی دی. دا معنا چې ټي ټي پي به له دې بعده له پاکستاني پوځ سره په هوایي ځواک باندې هم جګړه کوي. نو دا د ګاونډي لپاره خطرناک خبر دی. دا بل مهم اړخ دی. د دې هوایي ځواک لپاره مولوي صاحب سلیم مشر ټاکلی دی. د هوایي وزارت یا هوایي کمیسیون لپاره مولوي سلیم صاحب د استخباراتو مشر و پخوا د تحریک طالبان پاکستان او خورا ځیرک طالب مشر ګڼل کېږي. نو دا یې مشر ورته ټاکلی دی او د پښتونخوا اوسېدونکی دی. یوازې دا نه دي، دوی د 4 عسکري قطاعاتو مشران بدل کړي دي او تر دې ور اخواته بل مهمه خبره دا ده چې ټي ټي پي په بلوچستان کې د خپلو 6 ولایتونو لپاره ټول د مشران چې دي دا بلوچستان ټاکلي دي او د بلوچستانو د دې ټاکنې څخه دا ښکاره کېږي چې اکثره به سختدریځ وي، ځکه دی مزار بلوچ چې دی دا د دغه زون چې د بلوچستان دپاره دی د دې زون مشر ټاکلی دی او هغه خورا سختدریځی سړی دی، خورا ډیر جګړهمار سړی دی او که څوک مزار بلوچ وپېژني نو بیا پوهېږي چې راتلونکی کال به د پاکستان دپاره له سختو ننګونو ډک وي. یوازې دا هم نه دي، پر دې ځای باندې هم نه ده ولاړه، دوی د سیاسي کمیسیون مشر هم بدل کړی دی. د سیاسي کمیسیون مشر یې مولوي عصمت الله ټاکلی دی. مولوي عصمت الله پخوا د شمالي زون د نظامی کمیسیون مشر و، یو نظامی کس یې راوستلی دی. ما سره دوی خبرې کولې، د دوی د مطبوعاتو څانګې البته ویلې چې د دوی دروازې نوري د پاکستان پوځ سره پر د خبرو په تړاو باندې دي. دوی نور د پاکستان پوځ سره خبرې نه کوي، یوازې جګړه ورسره کوي. نو د دې ټولو ټاکنو سره سره د دې ټاکنو پوره تفصیل ما په خپل یوټیوب چینل کې خپور کړ، ځکه دا ډیر اوږدیږي دا ویډیو چې دلته خپره کوم، ډیر نومونه دي هغه نسو اخیستلی، ډیر شان دي هغه په تفصیل دلته نسو ویلی. نو که مو ډیر تفصیل ته ضرورت و ورسئ زما یوټیوب چینل ته، هلته کتلی سي او موندلی سي او ورسره جوخت. دلته یوازې دومره ویلی سو چې دوی وایي چې 80% خاوره د وزیرستانونو ده، د طالبانو په لاس کې ده او د دوی ټوله مشران اوس په پاکستان کې دننه اوسي او دا ټاکنې د 3 ورځو ناستو وروسته کړي دي. نور تغیرات هم را روان دي، خو تر ډیره بریده پورې دغه هغه مهم تغیرات ول چې دوی له ما سره شریک کړل او ما له تاسو سره شریک کړل. د دې تغیراتو بېلابېل اړخونه دي چې پر هغه باندې لکه د چترال اړخ، لکه د کشمیر اړخ، لکه د ګلګت بلتستان اړخ، لکه د دیامیر اړخ، پر هغه باندې زه په تفصیل په یوټیوب کې غږېدلی یم. نو دوستانو، خدای مو شاد آباد او بریالي لره. یوه مهمه خبره دا ده چې دوی وایي چې تر 3000 زیات بریدونه، یعنې 3400 بریدونه دوی په تیر کال کې په پاکستان کې کړي دي چې ډیره برخه په بلوچستان او وزیرستانونو او شمالي پښتونخوا کې دي، خو 40 بریده شاوخوا د دوی په وینا په پنجاب کې کړي دي او 12 بریده په کراچي کې کړي دي. نو دغه جزئیات هم موږ هلته خپاره کړي دي. نو دا ویډیو در سره شریک کړي چې د ګاونډي له حالاته خلک خبر شي. پر دې باندې به موږ غږیږو چې ولې په دومره پراخه کچه باندې تغیرات په ټي ټي پي کې او ولې دومره په جنگي جنون اخته کسان را مخته کېدل په ټي ټي پي کې. خو دې ټولو ته په کتو موږ دا ویلی سو چې ټي ټي پي جنگي جنون په مخه رااخیستی دی او تر ډیره بریده پورې ښایي
را روان کال یعنی 2026 کال زموږ د ګاونډي لپاره ډیر خطرناک وي. دا چې بیا به ګاونډی څه کوي او ګاونډی به بیا د خپلې ناپاکه ګوتې په افغانستان پاکوي، د هغه دپاره د افغانستان سره علاج شته. افغانستان ترتیبات ورته نیولي دي. تر هغه خبرې ده چې زه خبر یم افغانستان خوار نه دی. افغانستان اوس داسې نه دی چې هر څوک راځي لاس پکې وي، بلکې چې څوک ورځي لاس ور داخلي لاس یې کټ کېږي. نو دا د دوی جګړه ده، په دوی اړه لري، په موږ هېڅ اړه نه لري. او جګړه البته ډېره خونړۍ جګړه پر روانه ده پر خوارانو باندې. خدای دې د جګړې له حالته زموږ وطن وساتي. زموږ په وطن کې به دغه د بیا رغونې کیسې پرون په هرات کې 9 پروژې د 3.9 میلیارد افغانیو په قیمت پرانیستل شولې. دا ډېر لوی خبرونه دي زموږ دپاره. نو شاده باد او بریالي اوسئ. میرویس افغان مو پر الله سپاري.